درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې هرکلی کوم. درنو ملګرو، نن به په دې باندې وغږیږو چې په خپل کمپیوټر کې CorelDraw ايکس 5 څنګه انسټال کړو. نو د دې دپاره تر هر څه لومړنی او ضروري اپشن دا دی چې که چېرته له نټ سره وصل یاستئ نو لومړی راشئ دې علامې ته او دلته کلیک وکړئ اوپن نیټورک کې. له دې ځایه خپل سیټنګ چې دی ډسیبل کړئ. نو چې زما نټ تیار ډسیبل دی، د هغې ضرورت ورته نشته دی. چېرته زه له نټ سره وصل وای نو دلته دغه ورکوو، دا ګورئ چینج اډاپټر. نو دې ځای نه به ما خپل دغه ډسیبل کوو. له هغې وروسته راځو دلته د CorelDraw ايکس 5 سیټ اپ رن کوو. سیټ اپ باندې ډبل کلیک کوو، سیټ اپ رننګ کوو. سیټ اپ هم رن که ګورو چې څه کېږي. next I have serial key. له دې سیریل کی راخلو. سیریل کی چې زمونږ دی دلته په دې ګردو کې دلته کیګن دی، دا کیګن اوپن کوو. له دې نه سیریل کی اخلو. ښه، له دې ځایه راځو سیریل کی اخلو.
ځکه زمونږ نور به درد نه خوري او زمونږ کورل ډرا پروګرام تقریبا عیار شو. دا دی اوپن کېږي. دا زمونږ کورل ډرا اوپن شو. دې ځای راځو کویک سټارټ نیو بلانک پیج اخلو. ښه دلته دا مختلف دغه ورکوي چې کومه اندازه پکاري. دا د زمونږ کورل ډرا پروګرام د کار کولو لپاره آماده او چمتو دی. تر هغې چې زه د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. په لوی خدای م سپارم. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب کول هېر نه کړئ.